علیکم، وخت مو بخیر. د کندوز رادیو د دې ساعت خبرونو ته مو زه صدیق الله لیوال هرکلی وایم. نن پنجشنبه د سرطان 11مه چې د 2024 کال د جولای د 2 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کندوز او بغلان امنیتي چارواکو د علي آباد پر ګډه پوله د ځنګلونو د ساتنې څارنه وکړه. افغان سوداګرو په ترکیه کې د 100 میلیونه ډالرو سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. هرات له ترکمنستان سره د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره د 2 میلیونه ډالرو تړون ته چمتو کیږي. او د روسیې په هوایي برید کې په زاپوریژیا کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز او بغلان امنیتي چارواکي د علي آباد پر ګډه پوله د ځنګلونو د ساتنې څارنه وکړه. د کندوز ولایت امنیه قوماندان او د بغلان ولایت امنیه قوماندانۍ د امنیتي چارو مرستیال د علي آباد ولسوالۍ د پیستو هغه ځنګلونو څخه لیدنه او څارنه وکړه چې د بغلان ولایت سره پر ګډه پوله موقعیت لري. د لیدنې پر مهال د کندوز امنیه قوماندان د ځنګلونو ساتنې پر اهمیت ټینګار وکړ او امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د هیواد له طبیعي سرچینو په کلکه ساتنه وکړي. د بغلان امنیتي چارواکو هم د ځنګلونو ساتنې په برخه کې د دوامدارې همکارۍ ډاډ ورکړ. افغان سوداګرو په ترکیه کې د 100 میلیونه ډالرو سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د بلخ د سوداګرو پانګونې خونی د دارالانشا مشر اسد الله صدی ویلي افغان سوداګرو په ترکیه کې له ترکی سوداګرو سره د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي دي. د نوموړي په وینا دغه سفر موخه د کرنې، صنعت، پانګونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د بهرنۍ پانګونې جلبول وو. اسدي زیاته کړي چې د دوه هیوادونو سوداګرو د ویزو اسانتیاو د افغان صادراتو پراختیا او د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه هم خبرې کړې دي. افغان سوداګرو دغه تړونونه په ځانګړي ډول د بلخ او د هیواد د شمالي سیمو لپاره مهم بللي دي. دوی هیله څرګنده کړې چې دا په افغانستان کې د نورو بهرنیو پانګونو د جذب لامل هم شي. هرات له ترکمنستان سره د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره د 2 میلیونه ډالرو تړون ته چمتو کیږي. د هرات د بهرنیو اړیکو په دفتر کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه غونډه شوې چې پکې د هرات والی د سیمې هیوادونو او استازو او د نړیوالو بنسټونو مسؤلینو پکې ګډون کړی وو. د هرات والی مولانا اسلام جار ویلي ډیر ژر به له ترکمنستان سره د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شي. د هرات د صنایع او قانون خونی مسؤلین ویلي چې دا مهال د هرات په صنعتي ښارګوټو کې شاوخوا 1450 فابریکې فعالیت کوي. د دوی په وینا له هرات څخه 115 شرکتونه خپل تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادروي. او وروستی خبر دا چې د روسیې په هوایي برید کې په زاپوریژیا کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اوکرایني چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د زاپوریژیا ښار باندې د روسیې د هدایت شوي بمونو له امله 2 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شوي دي. د زاپوریژیا د سیمې والي ایوان پیډیروف ویلي چې د روسیې ځواکونو د 90 دقیقو په موده کې پر دغه ښار 2 هدایت شوي بمونه غورځولي دي. دا و د دې سات خبرونه. تر بیا مو الله مل.